السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل نمبران مې له سیمن څخه سیمټو ته ولېږئ یا د هغه رقم نه سیمټو څخه موبایل ته ولېږئ. نو که چیرې دوستان تاسو غواړئ چې د یوه سیم نمبران بل سیم ته ولېږئ نو دغه به تاسو څنګه لېږئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل نمبران مې له یوه سیم څخه بل سیم ته ولېږئ یا د هغه رقم له سیم څخه موبایل ته ولېږئ نو د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ د موبایل په کنټیکټس باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو د موبایل په کنټیکټس باندې کلیک وکړئ دغه زما د موبایل نمبران دي. اوس زه دا غواړم چې دا له یوه سیم څخه بل سیم ته ولېږم یا د هغه رقم له سیم څخه موبایل ته ولېږم. نو د دې لپاره دوستانو تاسو به راسئ په آپشنز بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آپشنز بټن باندې کلیک وکړئ تاسو به راسئ منیج کنټیکټ په منیج کنټیکټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په منیج کنټیکټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته یو آپشن درکړي امپورټ اور ایکسپورټ کنټیکټ، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې له یوه سیم څخه بل سیم ته نمبران راوړئ یا د هغه رقم له سیم څخه موبایل ته نمبران راوړئ نو تاسو به په امپورټ باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو اوس زه غواړم چې له سیم 2 څخه سیم 1 ته نمبران راوړم نو تاسو به په سیم 2 باندې کلیک وکړئ. اوس که تاسو هر څو نمبران ور وښیاست اوس زه غواړم چې دغه ټول نمبران دي سیم 2 ته ولاړ له سیم 2 څخه سیم 1 ته ولاړ سي نو تاسو به هغه نمبران ور وښیاست او د هغه رقم به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ اوس له سیم 2 څخه کوم نمبران ما ور وښول 5 کنټیکټه چې ولو اوس زه غواړم چې دغه دې سیم 1 ته ولاړ سي یا د هغه رقم دې فون ته ولاړ سي. نو که تاسو سیم 1 ور وښیاست هغه به سیم 1 ته ځي، که تاسو فون ور وښیاست هغه به بیا فون ته ځي. نو ګوره دوستانو ما په فون باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به تاسو امپورټ کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په امپورټ باندې کلیک وکړئ نو دوستانو کله چې تاسو په امپورټ باندې کلیک وکړئ ګوره هغه 15 نمبره ولو یعنې هغه 15 نمبره اوس له سیم 2 څخه موبایل ته ولاړو. تاسو دلته کتلی شئ چې ګوره هغه 15 نمبره له سیم 2 څخه موبایل ته ولاړو نو دغه به تاسو اوکې کړئ. د هغه رقم که اوس هر څو نمبران وي که چیرې تاسو غواړئ چې هغه له سیم څخه موبایل ته واړوئ یا د هغه رقم له موبایل څخه سیم ته واړوئ هغه تاسو کولی شئ. او په ایکسپورټ کې بیا تاسو کولی شئ دوستانو چې خپل نمبران مې له سیم څخه موبایل ته واړوئ یا د هغه رقم تاسو خپل نمبران له یوه سیم څخه بل سیم ته واړوئ. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپل نمبران مې له یوه سیم څخه بل سیم ته واړوئ. نو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ او ډېر ښایسته او خوندوره طریقه وه. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.